بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. صدق الله العظيم. سورة القلم مكية وهي 52 آية وفيها ركوعان. سورة القلم مکی سورت مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. 52 آیاتون دی او 2 رکوگانی دی. نون والقلم وما یسطرون. دا نون لفظ دیکھ دا مفسرینو مختلف اقوال لی. تفسیر بیضاوی تحقیق دا دے چی دا حروف و دا نمونو نا یو نم دے لکه سنگا چی نور حرفو ندی نو دا سی دا نونم یو حرف دے. یا دا نون نا مراد کب دے. نون نا مراد کب دے او بیا مراد تینا جنس کب دے ہر یو چوی. یا دا نون نا مراد دوات تے مشوانے. نون مشوانے او پسے قلم. قلم مشوانے. نو دا نون نا مراد دوات تے او دارنگ تفسیر کبیرم لکلی دی چی دا نون نا مراد کب دے او پا دی خبر بان دلیل قرآن پاک دے. وَذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. ذنون یونس علیہ السلام توی دا کب خاوند. نو اگا کب چی یونس علیہ السلام تیر کرو او بعض فرمائی چی نمرود یو غش برا ویشتو او اگا غش پا وین سرخ کتر آگے او دوی دا اسمان مخلوق یا اللہ میں قتل کو. نوی دا یو کبو چی پا دا غشی باندے لگے دلو او دا اگا پا وین باندے دا غشی سر شویو نو دینا مراد اگا کب دے. یا مراد تینا مشوانے دا دا نون نا ورپسی ذکر دا قلم راغلے دے. نو دے قلم و مشوانے نا دیر فیدے حاصلے گی. دا دنیا ٹول نظام پا خط باندے دے پا قلم باندے دے. ایو بل قول پا کدارے چی نون نا مراد حق تختیر چی ملائک پی لکل کئی ورپسی قلم ذکر کی گی. نون نا مراد تخدیرہ
چې فرشتي پاغه باندې لیکل کوي. او یو قول پکې دا دی چې د نون نه مراد هغه سیاهی ده چې په کومه باندې فرشتي لیکل کوي. صحیح. خو تفسیر کبیر لیکي چې دا خبره ضعیف دي. او ترجیح دی لرا چې دا یو نوم د صورت ته، دا د صورت نوم دی. نون والقلم وما يسطرون. نون دا الله تپریده حروف مقطعاتو کی او حرف دی، نو دا دې معنا باندې الله پويږي. او بعض وی چې دا نون دلالت په نبوت باندې کوي. سم خبره ده چې دا په دې معنا باندې الله پويږي چې د دې نون نه څه مراد دی. اوس په موږ نه پويګو، د قیامت پر ورځ به ټول مخلوق الله پويږي. نون خدای عالم دې په معنا د دې حرف په مراد خپل باندې والقلم وما يسطرون. قسم می دی په قلم باندې وما اغس يسطرون چې دا مخلوق پاغه باندې لیکل کوي. والقلم په قلم باندې الله پاک قسم کړی دی. وې دې نه مراد هغه قلم دی چې په لوح محفوظ باندې لیکل کوي، یا مراد ته هغه قلم دی چې عام خلق په لیکل کوي، یا مراد ته قلم د کرامن کاتبین دی، هغه فرشتي چې د انسانانو عمل لیکي، یا مراد ته جنس قلم دی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی کہ نون د نور یو تخته ده او قلم د نور یو قلم دی. نون د نور تخته ده او قلم د نور یو قلم دی. تر قیامت په دې باندې لیکل کیږي. والقلم وما يسطرون. قسم می دی په قلم باندې وما په هغه څه باندې یسترون دا مخلوقی لیکي. قلم نه مراد عام قلم مغشتی شي، تقدیر قلم مغشتی شي، د فرشتو قلم مغشتی شي، د انسانانو قلمونه هم ته اغشتی شي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اول ما خلق الله القلم. اول هغه شی چې الله پیدا ک هغه قلم پیدا کړی دی. د ټولو نه مخکې د پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا دی. اول ما خلق الله نوری. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اول هغه شی چې الله پیدا کړی هغه زما نور پیدا کړی دی. اوس د نور مبارک نه رستو او د نور مخلوق نه مخکې چې پیدا کړی دی دقه دی کې بیا قلم ذکر کیږي. اول ما خلق الله القلم. اول هغه شی چې الله پاک پیدا کړی دی د نور مخلوق نه مخکې، خو د پیغمبر علیہ السلام د نور نه رستو هغه قلم دی. بیا دغه قلم ته الله پاک حکم کړی دی اکتب یا قلم، قلم لیکل شروع کا. وی دے قلم عرض کو الہ العالمین سولی کما. وی ما کانا وما هو کائن. دا سچی اوش دامو لکا او چه دا سکی دن کی ندام ورپسیو لکا. نو قلم لیکل شروع کړل. لیکل کول او چې په لیکلو کې
دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تا قلم را اورسیدو نو دغه ځای کې بیا د قلم برداشت نشو کولی. دا قلم چې موږ جوړو سوکه ولا جوړه کو نو بیا د چاکو په سوکه باندې د قلم دې سوکه باندې یو درس پیدا کو، یو چودو د دې قلم د دې درس څه فایده ده، په دې خط خوش خطه کیږي. وی د پیغمبر علیہ السلام نم مبارک ته چرو رسیدو د الله د قدرت په قلم کې درز را پیدا شو. وی قلم د ډېر زور په منځ دو شو چې په نامه د محمد رسیدل. هغه وخت نه رستو په قلم کې دا درز راغلی دی. نو د تمام مخلوق هغه تقدیر په دغه قلم باندې الله پاک لیکلی دی. او شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام اسمانونو ته د اسمانونو نه په بره تشریف وړی دی. سدرۃ المنتهی نه په بره پیغمبر علیہ السلام رف رف باندې روانو، شین درېخه مقادین په پروت دی، پاغه پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دی او په بره باندې روان دی. یو داسې مقام ته ورسېدو چې هلته کې د قلم د لیکلو دا قرار چې کېږي دغه قرار آواز راغی. دغه مقام ته صریف الاقلام وی. جبرائیل په خپل مقام سدرۃ المنتهی کې پاتې دی او پیغمبر علیہ السلام پر افرف باندې یوازې مخ کې تشریف وړي او رابطه شته. جبرائیل ته آواز ورکوي، جبرائیل دا آواز د کر کر چې کېږي دا سو اورما وی دا الله محبوبا، دا د الله د قدرت 12 قلمونه دي، 11 لا په قلار پراته دي، 12م قلم ما کان و ما یکون لکی، هغه ځای کوم قلم لګیا دی لیکل کوي. نو دا تمام حالات و واقعات قلم لیکلی یو لیکیه. پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی دا تمام مخلوق تقدیر الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکلی دی. قتاده رضی الله تعالی عنہ وی د الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت قلم دی چې بندیانو له ورکړی دی. وی اول الله د تقدیر قلم پیدا کړی دی چې د تمام کائنات او مخلوقات او تقدیرونه لیکلي دي. بیا دویم قلم پیدا کړی دی چې د ځمکې مخلوق په هغې باندې لیکل کوي. او د دې دویم قلم ذکر اقرأ باسم ربک الذی خلق په دغه صورت کې الله ذکر کړی چې علم بالقلم. نو قلم له الله پاک یو عظمت ورکړی دی، یو عزت ورکړی، برتری ورکړی دا. بہر حال آیات کے قلم تقدیر دے یا عام قلم دے. وما یسترون او سچ پدے قلم لکلی کیگی، پدے اللہ قسم کرے دے. دے کافرانو و پیغمبر علیہ السلام بارکے وے کہ دا مجنون او لیونے دے. نو اللہ قسم خولنے دے کہ دا اللہ محبوب لیونے نہ دے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. کم سیز مانے چا اللہ قسم خوری دغه شی بطور گواہ پیش کیگی. نو دا قلم گواہ دے او قلم چې څه لیکل کړي دي دا گواہ دی، د دنیا تاریخ گواہ دی چې پیغمبر علیہ السلام د ټولو نه اعلی اخلاق والا دی، د ټولو نه ښکلی عمل والا پیغمبر علیہ السلام دی. دا بے عقل لیونی و تا لیونی وی دی پا خپل لیونی دی، پیغمبر علیہ السلام دا خپل اخلاق دی. نو قلم او دا قلم لیکل گواہ دی. دا دنیا قومنا پا غټو غټو خلکو باندې لیکل کئی، نو دا پیغمبر علیہ السلام نوم پا کی رازی، اگر چې دغه لیکوال مسلمان نوی هم خو د پیغمبر علیہ السلام خپل اخلاق داسې دي چې لوی خلق هم د دې نه خاموش نشي پاتې کېدی اگر چې کافر وي.
نون والقلم وما یسطرون اللہ عالم نے پدے حرف پا مراد خپل باندے قسم می دی پا قلم باندے و اغس چدا قلمون پا قلم باندے لکل کیگی ما انت بنعمت ربک بمجنون نیت پا نعمت و پا فضل دخپل رب باندے بمجنون لیوانے نئے دا تا تچ لیوانے وینو دا پخپل لیوانیان دی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ او بے شک استاد پارا لأجرًا خامخا اجر و ثواب دی بدلی دی خو غیر ممنون بے انتہا دی ختمی دن کی ندی خفکے گا مدد خلق دا خبرے برداشت کا صبر پیو کا اللہ پہ تعالی درجے درکئی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک تپا عظیم اخلاق باندے دیر لوے اخلاق باندی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دے دے کہ پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق اللہ پاک یاد کر دا اللہ پنیزبان دین اسلام اللہ تا دیر محبوب دے دا دینا زیاد محبوب بلشی نشترے عائشہ بی بی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام اخلاق دا قرآن تعلیمات دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا خلق عظیم نا مراد دین عظیم دے اور دا دین نا محبوب و شیبل نشتا عائشہ بی بی فرمائی قرآن پاک چلکم اعلی اخلاق و تعلیم ورکی داغی عملی نمونہ خپل پیغمبر علیہ السلام دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَإِذَا خُلُقِ عظیم نا مراد آداب القرآن یعنی اغا آداب چا قرآن پاک خولی دی اغا طول پیغمبر علیہ السلام کشتا خپل پیغمبر علیہ السلام فرمائی بعثتو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اللہ سے دل را لے گلے ما کہ دا اعلی اخلاق و تکمیل و پروالے کما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویزل لس کال دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے پاتے شوے ما دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معشومو دا لسو کالو چھ مور راوستو پیغمبر علیہ السلام لے ورکو ویدا خادم گوٹے دستا او دتا دعاو کا نو دے دا لسو کالو معشومو اور پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شوے دے لس کال پیغمبر علیہ السلام سر دتیر کری دی پدے لس کال کے وی ما چا کم کار کرے دے وی پیغمبر علیہ السلام ما تا ندی فرمائے لے جدا سے دے ولی اکرل کم کار چے میں ندے کرے دے را تا ندی ویرے چدا دے ولی او نکرل حال داری چے پدے لس کال مدکے دیر کارونا خلاف طبع عمرات لیشی جدا پیغمبر علیہ السلام نو خوخ وماتے قار غصا ندے کرے ویلی ندے چے ولی دے اکرل ولی دے او نکرل انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی جدا پیغمبر علیہ السلام دخل اخلاقو حال دارے کہ پا مدینہ کی یو کمزور بندم کدا پیغمبر علیہ السلام لاس انہی سے چرتے بوزی نو پیغمبر علیہ السلام وہ تے انکار نہ کی ولی میں بوزے و چرتا میں بوزے دا سے خل اخلاق اللہ ورکڑیو کہ دا ہر چاکاری پورا کو عائشہ بی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام کلم پخپل لا سوک وحلی ندی یو دا جہاد پا موقع کافر وحل او وجل دا ثابت تی دا ثواب کار دے او دین غیر پیغمبر علیہ السلام چاہتا خادم ندے والے چاہتا بی بی ندے والے کنا چانا خطا شوی دا انتقامے تے ندے اغشتے پیغمبر علیہ السلام زان بارکے چانا بدل و انتقام امنا اغشتا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام نا چرے سوال ندی شوی کہ پیغمبر علیہ السلام با جواب کے نہ وطویلی کچاتے سغستی ورکڑی لی نئے وطا نکولا
عائشہ بی بی فرمائی پیغمبر علیہ السلام فحش وینا والا نو، بے حیاء خبر والا نو، دا بے حیاء کار سے تو ورغلم نہ دے، بازارونو کے شور و شغب نہ دے کرے، دا چا دا بدے بدلا نہیں راغشتے، معافی بے کولا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عمل پتہ لکے دا خکل اخلاق کو برابر دا بل عمل وزن بنوی، یعنی خکل اخلاق دیر وزندار دی۔ اللہ پاک دا بد زبانہ او کنزل مار سرا بغض کئی، پیغمبر علیہ السلام دا دغنا اللہ بچ ساتے لے۔ عائشہ بی بی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ مسلمان تا دا خپل اخلاق کو پوجہ باندے دا اغی کس درجہ حاصلے گی کہ اغا ہمیشہ دا شپے عبادت کے لگیاوی او طول رض روجی نیسی، پا خپل اخلاق کو دا شپے دا عبادت او دا رض دا روجو ثواب اللہ پاک ورکی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویدہ پیغمبر علیہ السلام دا یمن گورنر مقرر کرلما او چلے گلیم اخیر کے رات وصیت کو دا سے وقت کے چی دا ما یوخ پا پریکاب کے وا ویراتے چی یا معاذ احسن خلقکا للناس، اے معاذا خلق سرخ کل اخلاق چلوا۔ نو دا پیغمبر علیہ السلام اغخ کل اخلاق دی، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ دا خلق تا تا لیونے وی نو تب اوینے تا لیونے نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، او بے شکت پڑیر کل لویو اخلاق باندے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس زردی چی تبم اوینے، ویبصرون استادا مخالفین بم اوینی، بے ایکم المفتون، بے ایکم المجنون، کم یو در کے لیوانے دے، تا لیوانے او کدوی لیوانی معلوم بشی، مفتون پمانا دا مجنون دے۔ چا پیغمبر علیہ السلام تا لیوانے وے، اگے کے پزرگونو لیوانیان خدا پاک سمیلار تراوستل، او دا پیغمبر علیہ السلام باندے دا خپل زان قربانی کولو تا تیارو، جنون ختم شو، اول پا کی جنونو او بیا پا پیغمبر علیہ السلام عاشقان شو، جنون ختم شو۔ بے ایکم المفتون، کم یو پتا سکے لیوانے دے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک استا پروردگار هو اعلم خبردار دے بمن پاغچا ضل عن سبیلہ، جدا اللہ دا لارنا گمراہ دے، سو گمراہ دے اللہ تا معلوم دے، وهو اعلم بالمہتدین، دا اللہ خبردار دے پا ہدایت یافتو باندے، سوک پا سملار دے۔ فلا تطع المکذبین، پس تتابداری مکوا المکذبین دا دروغ جنو، کم چے نسبت دا دروغ و حق تکی نداوی تابداری مکوا۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، دا مکذبین خوخی، ودو ددوی خوخلا، لو تدہنو چی ددوی سر نرمیو کے، فیدہنون ندی بندر سر نرمیو کی۔ دا کافران وی چی تزمنگ دا دے خدایانو بد موایا، منگ بتا سر نرمی کو، نو دا دعوت و تبلیغ پا معاملہ کی دا دے خلقو دا لحاظ کولو دا رعایت کولو ضرورت نشتا۔ کم خلق چی راہ راستا اللہ راولی رابشی، او کم چی محروم ازلی دی اغسطا پا مخ مروتو پا خاطر باندے نرازی۔ کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام تبیوے وی تزمنگ دا دے بوتانو پا بارکی دا سخت رویہ دے پریک دا، زمنگ دا دے معبودانو تردید مکوا، منگ بستا دا اللہ تعظیمو کو،
او ستا په دین به موږ هم اعتراض نه کوو. نو دې خبره باندې شاید چې د چا په زړه کې دا راشي چې دوی سره لږه نرمي دې وکړي شي، شاید چې دا خلک مسلمانان شي. په نیک نیتۍ دې دا خبره د چا زړه ته راشي چې لږه نرمي دې ورته وکړي شي. او الله پاک او فرمایل نه، د دې خلکو سره د دین په معامله کې نرمي مه کوه، د دې مکذبینو خبره مه منه، په ځان کې سستی مه راوله. د دې خلکو ایمان راوړل او حق او صداقت قبلول غرض نه دی، بلکې تا نرمۍ دوی د سره نه نرمیږي. نو د دوی نه نظر کټ کا او خپل ډیوټي برابر کوا، مداهنت وسره ونکي. ودو لو تدهنو فیدهنون، د دې کافرو خوخه ده لو تدهنو کچره تدوی سره نرمیو کی فیدهنون نو دی بدر سره نرمیو کی. ولا تطع كل حلاف مهین، د مکه په کافرو کې ولید ابن مغیرہ یو ډیر لوی سیټ دی، یو لوی سردار دی، ډیر مالدار دی. پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نه وروړي، یو ځل یې زړه شوی چې ایمان وروړي، خو بیا ابو جهل وغیره هغوی ورسره داسې خبرې وکړې چې د ایمان وروړو نه یې منې کړ. د به پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات چیړه را چیړه، تکلیف به ورته رسو، خفه کو به. د ده په باره کې الله پاک آیاتونه نازل کړل چې د دې سړي خبره مه منه. ولا تطع كل حلاف مهین، ته تابعداري مه کوه د هر یو قسم خور مهین چې په قوم کې سپک دی. هماز مشاء بنمیم، د پیغور مار دی، غیبت کون کې مشاء بنمیم، چغلی خور دی. مناع للخیر، د خیر د کارونو نه منع کون کې، معتدن د ظلم په کار کې د حد نه تجاوز کون کې، اثیم ډیر ګناهګار دی. عتل او چکا بدماش دی. بعد ذالک زنیم، د دې نه زیاتی دا وره چې دا د زنا پیدا دی، حرامي دی ولد زنا دی. ان کان ذا مال و بنین، په دې وجه باندې چې دې د مال خاوند او د زامنو پلار دی، په دې ته نزان روک شوی دی. د پیغمبر علیہ السلام چیړلې دی. اوس آیاتونه نازل شو چې په دې کې دا عیبونه دي. وې دې مور لراغه او مور ته وی چې پیغمبر علیہ السلام په ما باندې په قران کې کم اعتراضونه وکړل، هغه یو اعتراض تا ګورم او ما کې شتا. وی حلاف قسم خور را توینو په هر خبره باندې قسمونه کوما. مهین په قوم کې سپک دي، نو زه پوهېږم چې خلک راته سپک ګوري. همازن زه د خلکو عیبونه لټوما. مشاء بنمیم، د دوو کسو په منځ کې چغلیم کوما. مناع للخیر، د خیر د کارونو نه خلق منې کوما. معتدن، او چې کله ظلم کوم نو د حد زیات ظلم کوما. اثیم ګناهګار یم او بدماش هم یم. نو په دې ټولو مې یقین دی خدا بعد ذالک زنیم حالات وایا. الله فرمایي چې دې د زنا پیدا دی، نو دا حال خو تا ته معلوم دی، وای چې دا راکشته او که نشته دی. وی مور ورته وی چې زوی ده ته مې وی چې د محمد نه قلار شه، نه قلارې دی. په دې خبره کاڼې کېده، خاورې پې واړوه، غلې شه. وی توره یې راوویسته چې نه مورې البراته وی. وی چې توره یې راوویسته مور یې مجبوره کړه، نو بس هغې ورته وی وی پلار دی اجراو دا کار نو، مال دولت ډیر زیاتو، بچے نه پیدا کېد. ما چې دا ځواني مرګ مړ شي نو دی نه پس به مال د تربورانو شي. نو د مال د محفوظ کولو دپاره مې ستا د پلار د غلام سره زنا کړې ده، د هغې نه پس ته پیدا شوې، ته د زنا نه پیدا یې. وی بس یخ شوې،
اخر دې په قرآن کې ځان په پیغمبر علیه السلام باندې ولد زنا حرامي ثابت کړ، ولې ته نه وړېدلې؟ دا نه بد صفتونه د دې کې ذکر شو، ورپسې وای سنسمه علی الخرطوم، په دې خلطم به د داغ ولګو، پوزه ته ولا خلطم ویلې لکه ته اتیا دا خنزیر چې کوم خلطم د قصده د پوزه و. دا لس شو، دا الله محبوب خفه کړی دی، لس عیبونه پکې الله بیان کړل. دا الله په محبوب باندې یو درود وایا، لس رحمت در باندې را دیږي، خو که محبوب دی ولا خفه کړ نو لس عیبونه به درنه بیان کی. ولا تطع كل حلاف مهين، تتابداری مکو د هر یو قسم خور چې دا دروغجن وي په قوم کې سپکی خبره څوک نه مني، نو د خپل خبره د یقین د پاره په دروغه قسمونه خوري. ولا تطع كل حلاف، تتابداری مکو د هر یو قسم خور مهین چې په قوم کې سپک دی او ذلیل دی، همازن دی پیغورمار او غیبتی دی، مشائن بنمیمن دی چغلی خور دی د دوو کسو ترمنځ جنگول کوي، چغلی وړي وروړي. مناعن للخیری، د خیر د کارونو نه منع کوونکی دی، معتدن د ظلم په کار کې د حد تجاوز کوونکی دی، اثیمن او دی ګناهګار هم دی، عتلن او چکا بدماش دی، بعد ذلك زنیم د دین علاوه د زنا پیدا حرامی هم دی. ان کان ذا مال، په دې وجه باندې دا دومره زیاته ځکه کوي چې دی ذا مالن د مال خاوند دی، و بنین او د زامنو پلار دی. نو د دنیا مال او دولت او بچی دا د خوش قسمته علامه نه ده، په دې د بنده د ځان روکیږي نه، ځان دې اوچت نه ګڼي، اوچت کزان ګڼي نو په تقوا دې وګڼي، دې د تقوا وکي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، هر کله چې په د باندې اولستی شي زمون آیاتونه، قال اساطیر الاولین، ودا د پخوانو خلقو قصې دي. سنسمه علی الخرطوم، زرد چې من بداغ اولګو د په خرطم باندې، نو یا په دنیا کې او یا په آخرت کې. بعض روایاتو کې راځي چې په پوزه د گزار خوړل پوزه باندې داغ راغلی دی، او قیامت کې به هم د شرم د پاره په پوزه داغ وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. صدق الله العظيم. سورة القلم یو کم دیرشم سپارہ اولسم نمبر آیات. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنہ، دا مکہ مکرمے خلقو باندے اللہ پاک امتحان کرے دے،
یو امتحان کې اچولی دي. او دا امتحان څنګه دی؟ په پخوانه زمانہ کې یو بزرگ سړیو او داغه باغ او پټیو پاغه کې به پیداوار کېدو. دغه بزرگ طریقه دا وا چې کله به د لو وخت راغی نو ډېر غریبانان او مسکینان به راجمع شو او هغه به په خپل پټي او فصل کې څه ډېره برخه د غریبانانو ته پرېښوه، ابه د هغوی پخه راغله. باغ کې چې کومې میوې لګېدلې وې نو هغې میوې کې به هم غریبانانو ته مسکینانو ته حصه پرېښودله. نو د دغې میوې او د دغې غلې نه به د غریبانانو فایده اخیسته او ډېره ګزاره به یې پې کېدله. په دې طریقه باندې عامو خلکو کې دا شهرت و چې دا فلانې سړی ښه دی او دی د خپل باغ میوه او غلا غریبانانو ته پرېږدي. بیا دا سړی وفات شو او د ده 3 زامنو. دغه باغ او پټې د هغوی په میراث کې ورسېده. نو دې زامنو په خپل منځ کې خبرې اترې داسې وکړلې چې زموږ بال بچ ګڼ دی او پیداوار زموږ د ضرورت نه کم دی، نو دې فقرا او مسکینانو ته دا دومره غلا یا میوه پرېښودل دا زموږ د وس نه بار ده. بعضې روایاتو کې راځي چې دې زامنو یې د دې آزاد نوجوانانو په شانتې د ازادۍ یو خبره وکړله، وی زموږ پلار بې وقوف و نه پوهېده چې د غریبانانو ته دومره څه پرېښودل. اوس دا طریقه موږ بندو او د سهار بانګونو ټیم نه مخکې دقه وخت کې به پټي ته لاړ شو، باغ ته به لاړ شو او باغ میوې به کټ کو، غلې به کور ته راوړو او چې غریبانان خبرېږي نو موږ به هر څه سنبال کړي، هېڅ به ملي نو غریب به څوک غواړي دا نه. او په دې خبره باندې د بچو قسمونه هم وخوړل. اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین، په وخت د سبا کې به موږ دا باغ کټ کو، فصل به کټ کو. ولا یستثنون، او دوی پکې ان شاء الله ام ندی ویلې. یو کار چې بنده کوي چې زه به سبا داسې کوم نو ان شاء الله دی وایي، یعنی په خپله منصوبه د دوی 100% یقین چې موږ به داسې کوو، داسې به خامخا کېږي. نو د یستثنون یو مطلب دا چې دوی پکې استثناء ونه کړله، ان شاء الله او نه وی. او بعض مفسرین وی لا یستثنون استثناء نه مراد دا دی چې دوی وی موږ به ټوله غلا او ټوله میوه راوړو او دې کې به استثناء د بعضې میوې او د بعضې غلې نه کوو، چاله به پکې نه ورکوو. په دې قصد او اراده باندې دوی سحر د شپې په آخره حصه کې سحر کې پېشمني ټیم کې تللی دي. خو چې څنګه ورغلل هغه باغ او پټې په هغې کې چې څومره فصل او میوه وه هغه ټوله ختمه شوې وه. یو عذاب پې راغی او دغه ټول باغ ایره شو، هېڅ شی هم پکې نه و. دوی ادو د شپې او د شپې عذاب راغلی دی او سار باغ کې هیڅ شی هم نه و. دوی چې دغه باغ ته ورسېدل داسې پټې پټې خبرې یو بل سره کوي، یتخافتون، پټې پټې خبرې کوي. دا په زوره خبره ځکه نه کوي چې
چې ته مسکینان خبر نشي فقیران رانه خبر نشي او خپل خیال لاره چې په دې کار من قادر یو خامخا بداسي کیږي او چې پټی ته او کتل نو پټې علامه بدلې وي یره من خطا شوی یو دا خو زمون پټې نه ده بل چاغه ترالو او چې غیر چا پیر نور نخې نه خانه ته او کتل نه دا خو مغه پټې لري خو منګه محروم شو دې کې چې کوم منځمه ور دی هغه د پلار په شانت نیکو هغه د نور ته ویلیو چې دا الله پاکي بیانوي شومتوب د زړه نه وباسه او فقیران مسکینان محروم کوي ما خداغه خبره د دوه ورونو اونه منله بیا دغه وخت کې چې دوی پزان پوي شو درمن ته نقصان ورسېده و انا كنا ظالمين من ظالمانو ظلم کو داغه سزا را تر ورسېدله نو د دې باغ والا د دې قصې نه دی د مکی خلق عبرت واخلي او د نعمت د قدر وکي دغه خلکو د باغ والا زامنو د الله د انعام او د احسان قدر اونک محروم پاتې شو نو د مکی په خلکو باندې الله یو ډیر لوی مهرباني کړی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غنده یو عظیم هستی د مکی خلکو کې الله پیدا کړی دا د دې خلکو پزړه پلاس پخپو پټولو اندامونو د دې شکریا پکاروا دوی شکریا او نکړلا بے قدری او کړلا د پیغمبر علی السلام احسان او نمنو یو پیغمبر علی السلام نعمت الله ورکړي دي او د مکی د خلکو په تجارتونو کې برکت اچولې دي دوی له خوشحالي ورکړي دا نور نعمتونه ورکړي دي پکار دو چې دی په پیغمبر علیہ السلام ایمان راوړی وي او د شرک او کفر نه اوړېدلې وي نو دوی د دې نعمت قدر نه ک دا نعمت ته الله واغش د مکې نه مدینه ته لاو او ورپسې په بدر کې کوتره شو لوی لوی سرداران یې مړ شو انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه بیشک من آزمائش کړي په دوی باندې مکه والو باندې آزمائش کړي کما بلونا اصحاب الجنه لکه څنګه چې آزمائش او امتحان کړو منګه باغ والو باندې اذ اقسموا فكم وقت چې دوی قسمونه یو بل سره اخوړل لا يسرمنها مصبحين چې خامخا بدوی کټکای دا باغ او دا فصل مصبحين په وخت د سبا کې ولا يستثنون او دی پک استثناء نو کړی د بعض میوه او د بعض غلې یا دی پک ان شاء الله نو ویلې فطاف عليها طائف من ربك پس وګرځید په دې باغ باندې او په دې فصل باندې طائف من ربک یو ګرځیدون کې عذاب ستاد رب د طرف نه وهم نائمون او دوی اودو د شپې په عذاب راغی فاصبحت كالصريم پس وګرځید دا باغ په وخت د سبا کې كالصريم کټکړې شوی لکه چې ټول لوکړې شوی کټکړې شوی دی یا پشانتی د تور شپې وګرځیدل ایرته جوړه شوی وا سریم ایرا یا کټکړې شوی یا ایره شوی فتنادوا مصبحين پس یو بل سره आवाज وکړو مصبحين په وخت د سبا کې باغ تتلل کټای د پاره فتنادوا د دې سړي د ځامنو یو بل سره आवाज وکړو مصبحين په وخت د سبا کې انغدو على حرثكم چې وختي سحر لار شي على حرثكم خپل پټیتا یو بل ته وختي زو پټیتا ان کنتم صارمین کچره تاسو کټکون کې د باغ یې
فصل او د میوه کټ کون کې کئ ان اغدو علی حرثکم نو وقت سار لال شي ان کنتم صارمین کچره تاسو کټ کون کې د فصل یې فانطلقوا پس لاړل دوی وهم یتخافتون یو بل سره پټ پټ خبرې کولې غریبانان را نه خبر نشي هم یتخافتون دوی پټ پټ خبرې کولې الله یدخلنها اليوم چې نن ورځ داخل نشي دې باغ ته علیکم پتا سو باندې مسکین څوک فقیر او محتاج وغدوا على حرد قادرین وغدوا او وقت لال دوی على حرد قادرین پکټ کولو د دې باغ باندې قدرت لرونکي د یقینو چې قبضه به په دې ټول میوجات باندې زمنګ راشي فلما رأوها هر کله چې دوی دا خپل باغ ولید چې دا ختم شوه دی کټ کړی شوی ایرکړی شوی دی قالوا انا لضالون دوی وې من خو خطایو لار رانه ایره شوی د پردي ځای تراغلو بل نحن محرومون خطا شوی نه یو بلکې من محروم شو د خپل برخنه قال اوسطهم دی کې من ضمیر اور اویل الم اقل لكم آیا ما تاسو تویل نو لولا تسبحون چې تاسو تسبیح ولنوای ولد الله پاکی نه بیانوي ولما د تویل نو قالوا سبحان ربنا ندوی اویل پاکی در رب زمن لرا انا كنا ظالمین بیشک من ظالمانو پا غریبانانم ظلم کو علم سنور کول نو بس من ظالمانم دا قسم من سر پکاروا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس مخک باز تا بعض مخترا یو بل تا مخراوالو یتلاومون یو بل ملامت کول پخپل گناہ اقرارو کو او پا یو بل باندې ملامت یاوی قالوا یا ویلنا ان کننا طاغین اویل دے رونو یا ویلنا ہے کاش افسوس انا کننا طاغین منگ دا حد نہ تجاوز کون کیو قالوا سبحان ربنا ان كنا ظالمين اویل دی رونو پاکی در رب زمن لرا انا كنا ظالمین بیشک من ظالمانو دا من ضمیر اور خبر صحیح وا اگر دا دی نورو نا بہترو خو بیاوم دا دی نورو رونو مرگرتیائی کلی دا دا اغوی پا غلط رائے باندے اغوی لتنبیح ورکللا خو چا اغوی و نمنلا بیا دی دا اغوی مرگرشنو دا دا حشر دا اغوی پا شانت شو دیم بے برخ و محروم شو وی دے دینا معلومی گی چی کم کسو پا گناہ بانے خلقو لتنبیح ورکی و منکی اغوی من نشی نو دے دے اغوی سر مرگری کی گی نا کنی پا گناہ کی با سر دے شریک وی نزان با بچکے دا دغی خلقنا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس مخک بعض ددوی على بعض نور بعض تا يتلاومون یو بلے ملامت کول دا جرم اقرار اکو خو پا یو بل الزام لگئی یو بل ملامت کی زان بانے ملامتی یو پٹے کمی قالوا یا ویلنا ان کننا طاغین اویل دوی اول خو یو بل بانے الزام لگو بیا چی سوچ کری دی نوی من طول خطا کاری تا ما ملامت کی او تا ملامت کم نا من طول ملامت یو سرکشیم کری دا گناہگاریو دا سرکشی چې کړی دا او دی په پیمانتیا کوي دا قائم مقام د توبې دی نه دینه پس بیا امید د الله نه کوي
چې د دې باغ نه به ښکلی باغ راکړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دوی په صدق باندې توبه وویستله نو الله دوی له د دې باغ نه بیا بهتر باغ ورکړ چې د هغې د انګورو یو غونچک دومره غټو چې په یو قچر باندې بیا بار کو دونه غټ غټ غونچکونه بیا پکې شوي دي. د توبې نه پس ورته دا میلو شو. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، او ویل دوی یا ویلنا ہے افسوس، انا كنا طاغین، بے شک من د حد نه تجاوز کړی، سرکشیم کړی دا. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید دے زمنگ رب من تپ بدل کے رائے کی. عسى ربنا ان يبدلنا، امید دے چھ زمنگ رب برائے کی من تپ بدل کے خیرا منها، دا دین بہتر. انا الى ربنا راغبون، بے شک من خپل رب طرف تا راغب یو، آرزو من یو، خپل رب طرف تا امید لرون کیو. کذالک العذاب، ام دقرنگ عذاب راضی دا ناشکرے باغ والو باندې دا ناشکرے عذاب راغے. مکہ مکرمے خلقو باندې دا پیغمبر علیہ السلام دا ناشکرے عذاب راغے. ولعذاب الآخرت اکبر، خامخا عذاب دا آخرت چی دنا غدیر لوی دے. لو کانو یعلمون، کچر دوی پوئی دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون. صلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. صدق الله العظيم. سورة القلم، یوکم دیرشم سپارہ 34 نمبر آیات. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. د دنیا د خلقو د پاره په دنیا کې باغ و بهار او پاغه باندې خوشحالیږي. نو د دنیا د باغونو نه د جنت باغونه بے انتہا درجے زیاد بہتر دی. او په دغه باغونو کې هر قسم نعمتونه برا جمعي، او دغه نعمتونه خاص متقیانو لپاره دي. ان للمتقین عند ربهم، بشک د متقیانو بندیانو لپاره عند ربهم د دوی د رب په نسبانه
جنات النعیم، جنات د جنت باغونه وی، النعیم د نعمتونو، هر قسم نعمتونه به پکې وي. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. د مکه مکرمه کافران د غرور او د تکبر په نشه کې زړه کې دا فیصله کړې وه که د قیامت پر ورځ باندې مؤمنانو ته الله نعمتونه ورکوي نو د هغې نه بهتر نعمتونه به موږ لم راکوي. کافران وایي که په قیامت کې الله مؤمنانو له نعمت ورکوي نو د مؤمنانو نه ډېر ښه نعمتونه به موږ لم آخرت کې راکوي. څنګه چې په دنیا کې د غریبانانو مؤمنانو نه موږ الله ښه ساتلی یو همدا معامله به آخرت کې هم وي. دا به کافر وویل. نو الله فرمایي چې دا څنګه کیدی شي؟ که داسې کېږي خو د دې دا مطلب دی چې یو وفادار غلام چې همیشه د خپل آقا او مولا حکم مني، هر وخت تیاری دی، او یو جرایم پیشا بدماش دا به یو شانتی شي؟ بلکې مجرم او باغی لبا د وفادار نه زیات انعام ورکیږي، دا عقل نه مني. نو مجرم لبا سزاوي، وفادار لبا انعام الله ورکي. افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا پس من بگرزو حکم منون کی خلق کالمجرمین پشانت دا مجرمانو؟ دا دوارا با مساوی کو ننا. مالکم کیف تحکمون، سشوی دی پتاسو باندے کیف تحکمون، دا سرنگ فیصلہ کوئے تاسو؟ دا ظلم فیصلہ را، دا انصاف ندا کہ وفادار او مجرم دے او شانتی شی. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، آیا تاسو سر کتاب دی فیہ تدرسون چپاگے کہ تاسو لستل کوئے؟ ام لکم کتاب، آیا تاسو سر کتاب دے آسمانی کتاب لرے فیہ تدرسون چپاگے کہ تاسو لستل کوئے چا قیامت کے با کافر و تم انعام وی اشتری دسر داسی کتاب. ان لکم فیہ لما تخیرون، چه بے شک شتر استاسو دا پارا پدے کتاب کے لما خامخا اغس تخیرون چه استاسو خوخیونا بتاسو تملاویگی. دا سا کتاب اسمانی شتا چه اگه کدا لکل چه استاسو خوخی اغبتا تا قیامت کے ملاویگی. مجرم او مسلم با برابر وی، نا عقل دامنی او نه نقل دامنی، نه د سره معتبر کتاب شتا چې ستاسو خوښ یې به ملاویږي او تا تمام خواهشات به پورا کیږي. ام لکم ایمان علینا بالغة الى یوم القیامه، ام لکم ایمان علینا، او که تاسو سره زمنګ د طرف نه قسمونه دي بالغة الى یوم القیامه چې د قیامت دروازه پورې رسیدون کی دي. ولی الله تاسو ته قیامت پورې قسم خوړلې چې څه غواړې نه هغه بدل کوما. څنګه چې دلته دنیا کې خوشاله نو آخرت کې به خوشاله، دا سه قسم الله کړی دی. نه ان لکم لما تحکمون، چې بشک تاسو د پاره به خامخا هغه چې تاسو فیصله کوي. لما تحکمون سلهم ایهم بذالک زعیم، سلهم د دین تپوسو کا. پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمائی دے کافرون تپوسو کا، سلهم دین تپوسو کا ایهم بذالک زعیم، کم یو پدے کاربان ذمہ وار دے.
کدا څوک دعوه کوي نو د دعوی ثابتولو لپاره ذمہواری به څوک په خپل سر والی کم ذمہوار دی را مخکې کا ام لهم شرکاء آیا دوی سره شریکان شته باطل خدایان فلیأتوا بشرکائهم پس رالی ولی دوی اغا خپل شرکا اغا خپل باطل خدایان ان کانو صادقین کچری دوی رشتینی وی کافر سره د قیامت د خوشاله د ذمہواری د پاره عقلی دلیل نشتا نقلی دلیل نشتا صرف د خپل باطل خدایانو په باطلو دعوو باندې ځان لزلخ کړی دی چې زمونږ دا خدایان به داسې وکړي او هغسې به وکړي که دا باطل خدایان دا الله سره په خدای کې حصدار او شریک وي او دوی یې مني چې دا په خدای کې شریک دي نو دا الله مقابله ته راولي دوی چې سویل غواړي نه غلي وکي نو نه شي کولای د دوی دا باطل خدایان خود د دوی نم زیات عاجز دي ځکه دوی خدای انسانان دي ګرځي را ګرځي دا بوتان خود ګرځېدو د خوځېدو د حرکت کولم نه دي ځان سره مدد نشي کولای تا سره به مدد وکي ام لهم شرکاء آیا د دوی شریکان دي فلیأتوا بشرکائهم نو دوی خپل شریکان راولي دا باطل خدایان دی راولي ان کانوا صادقین کچری دوی رښتینی وي یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون دا قیامت پر از باندې میدان حشر کې الله پاک د ساق نه به کشف وکي ساق پنډه ته وي خپل لفظي معنا پنډه او کشف کارواله پنډه بخکاره کی نو دا لفظ د متشابهات نه لري او د دې په معنا موږ نه پويګو شاید چې دا د الله یو خاص صفت وي او دغه خاص صفت به الله ښکاره کی نو پدې باندې به ایمان وروړي چې د الله دا ساق شتا اوس دا څنګه دی نو دا څنګه سوال بنکې ایمان په واجب دی چې د الله ساق شتا لکه د الله ید شتا وجه شتا استواء علی العرش شتا نو ایمان په واجب دی او انکار ته نه کفر دی انکار باندې کې او کیفیت نامعلوم دی دا سرنګ ید دی دا سرنګ ساق دی دا سرنګ وجه دا نو دا کیفیت نامعلوم دی او سوال ته نه بدعت دی چې وایي چې دا څنګه دی او ما په پوي کا نو په قیامت کې به په خدای پوي کې دلته په موږ نه پوي دا یو خاص صفت د الله دی الله به ښکارا کی نو بلا کیف پدی ایمان وروړه څنګه چې په الله ایمان وروړي کیفیت ته نه معلوم نو د قشان بلا کیف پدی ایمان وروړه نو چې کله کشف وشي د ساقنا نو ایماندار به فورا الله ته په سجده پریوزي او کم چې په دنیا کې ریاکار مونږ گزار دی د ریا سجده کوله نو دا بنده په دغه میدان کې الله ته سجده نشي کوله دته د عمله به یو نیغه تخته شي او سجده به کولی نشي په دغه ځای کې د کافر او د مؤمن او د منافق فرق بخکاره شي چې څوک کافر دی سجده نه کوي څوک منافق دی د ریا سجده کوله او څوک مؤمن دی چې په حقیقت کې سجده کوله یوم یکشف عن ساق پکمرز چخکاروالی با اشید پندینا ویدعون الى السجود دا مخلوق برا اغسطیشی سجدی کولو دا پارا فلا یستطیعون نو دا منافقان و کافران با طاقت نلری دا سجدی
خاشعتن ابصارهم د ډېر شرمندګۍ د لاسه به سترګې ښکته وي. خاشعتن ابصارهم ښکته به وي نظرونه د دوی. ترهقهم ذله چړاو شوی به په دوی باندې ذلت او رسوایي. ذلت او رسوایي به پې ختلي وي. وقد كانوا يدعون الى السجود حقیقت دار حق دادا چې دوی بلل کېدل په دنیا کې الى السجود د الله سجدي ته وهم سالمون او دوی روغ او جوړو سجدي نه کولې. وقد كانوا يدعون او په تحقیق سره دوی را بلل کېدل په دنیا کې الى السجود د الله سجدي ته وهم سالمون او دوی روغ او جوړو نو خو سجده نه کولا با اختیار خود سجده نه کولا او د قیامت پر ورځ به سجده نشي کولی. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث دوی ستا تکذیب کوي د قرآن تکذیب کوي د پیغمبر علیه السلام د احادیث تکذیب کوي ټولو ته دروغجن وي. الله وی ما پرېږده دوی پرېږده زه پوه شو دوی پیشه د خپل قهر او د غضب په تورې وامه چې ما نه څوک خلاص کړي نشي خلاصولی. فذرني ومن يكذب پرېږده ما او هغه څوک چې تکذیب کوي بهذا الحدیث زما د دې خبرې. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم زرد چې په مزه مزه منګ نیسو دوی لره من حيث لا يعلمون دا داسې طرف نه چې دوی ته علم نشتا. په دمه دمه د دوزخ لارې ته برابرو په ځان به پوهېږي نه او د دوزخ منځ ته به ورسېږي. په الحال دوی په خپل موجوده حالت باندې خوشحاله دي. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد چې منګ بنیسو دوی لرا درجه په درجه من حيث لا يعلمون دا داسې ځایه لا يعلمون چې دوی ته پتم نه لګېږي. واملي لهم زه دوی ته مهلت ورکوم. ان کیدی متین بېشکه زما تدبیر ډېر مضبوط دی. خفیه تدبیر کید زما تدبیر ډېر مضبوط دی. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ام تسألهم اجرا آیت تدوین س اجرت غواړي د کافرانو ته چې وعظ او نصیحت کې د دین خبره وته کې تبلیغ ورته کې په دې څه تنخواه غواړي څه کمیشن ته نه غواړي چې په دوی بوج راغلی او برداشت کولی نشي بس دوا سم نه کېږي نور تبلیغ راته مکوا. ام تسألهم اجرا آیت سوال کې د دوی نه د اجرت فهم من مغرم مثقلون نو دوی د هغې د تاوان د بوج لاندې دي د بوشوي دي د تاوان نه. ام تسألهم اجرا آیت د دوی نه څه اجر او بدل غواړي فهم من مغرم پس دوی د هغې د تاوان نه مثقلون درونباري دي برداشت کولی نشي. ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا دوی سره د غیب علم دی فهم یکتبون چې لیکل ته کوي. خلق تباهی طرف ته روان دي. محبوب استا خبره نه مني نو د نه منلو څه وجه ده؟ څه معاوضت غواړي تنخواه کمیشن ته غواړي چې هغه دوی برداشت کولی نشي. یا دوی سره د غیب څه خبرې دي د الله د طرف نه دوی ته وحی راځي. ام عندهم الغیب آیا دوی سره د غیب علم دی وحی ورته راځي او بیا دوی ځان سره لیکي د څنګه چې ته قرآن لیکي نو داسې دوی هغه هم لیکي. فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک پس صبر کوته لحکم ربک د خپل رب حکم ته مستقل مزاج اوسېږه. ولا تکن کصاحب الحوت مکېږه د کب د خاون په شانتې کب والا. حضرت یونس علیہ السلام
په عراق کې موصل خار دی، په موصل خار کې بیا نینوا یو مقام دی، سره پاسه 100,000 کسان پکې اوسېدل. هغې ته یونس علیه السلام الله پاک ولېږه. ډېره موده وعظ او نصیحت یې ورته وکړو، هغوی مننه. نو آخر کې زړه تنګ شو. نو چې زړه تنګ شو د ډېره غمه خیرې هم ورته وکړلې، بلکې پیشنګویي وکړله، وې 3 ورځې کې به تاسو له عذاب راشي او تباه به شئ. او په 3 مرض باندې د عذاب د راتلو نه لږ مخکې یونس علیه السلام د الله د ښکاره حکم نه بغیر د هغه ځای نه هجرت وکړو. زړه تنګ شو، ویسه نه دا خلک ما ته دروغجن وایي او بیا مې مړ کړي، نو د هغه ځای نه هجرت یې وکړو. د دریاب غاړې ته ورسېده، کشتی کې کېناسته او کشتی چې د دریاب منځ ته ورسېده په ډوبېدو شوله. او بیا ترې یونس علیه السلام سیند ته ورغلی دی او په سیند کې کب ورته تیار الله ودرولی و، د هغه ګېډې ته تللی دی، د کب په ګېډه کې بندیوان شو، صبر یې ونه کړی شو، نو د کب په ګېډه کې بندیوان شو. الله خپل محبوب ته وایي چې ګورې ته داسې بې صبره کېږه ما. هغه صبر ونه کړو، لاړو نو سیند ته لاړو، د کب ګېډې ته لاړو، تکلیفونو کې گرفتار شو. ته به صبر کې، مستقل مزاج شو، استقلال نه کار واخلا. یونس علیہ السلام د کپ په ګېډه کې ذکر شروع کړ، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. چې دا ذکر شروع کړ، الله پاک د کپ د ګېډې نو د سینه بهر را اویستو او بیا ول قدر عزت ورکو، درجه ول نورم اوچته کړلې، او تنبیه په ملو شول وتا. بیا قوم له لاړه غویم خضرون استقبال کړی دی او په دې ایمان راوړی دی. فاصبر لحکم ربک، پس ته صبر کوه او ثابت قدم اوسېږه د خپل رب حکم ته. ولا تکن کصاحب الحوت، مکېږه ته د کب والا په شانتې، یونس علیه السلام په شان کېږه ما. زړه مه تنګوه. اذا نادا وهو مکذوم، په کوم وخت کې چې هغه آواز وکړو، یونس علیه السلام آواز کو، څه آواز؟ وی لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمین. اذ نادا په کوم وخت کې چې د آواز وکړو وهو مکذوم، او دې ډک د غصې نه و. لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا ان تداركه نعمة، کچری نوی مندل دلر نعمت من ربه د رب د طرفنا، الله ته مهرباني کړي، نعمت ول ور کړي دي. کچری دا نوی نو پزما کبان با پروتو. لنبذ بالعراء، نو دې بغرزه ول شو په کلاو میدان باندې، وهو مذموم، او دې به الزام خورداو، په دې به الزام. الله توبه قبول کړلا، مزید فضل او احسان په وکړو. کچره الله فضل او احسان نه وي، نو کلاو ښکار میدان کې به پروتو، د کب د ګېډې نه بروتو، او نور کلا کمالات به وتنو ملو، کرامات به وتنو ملو. نو دته نور کمالات او کرامات ملو شو، دا الله احسان وسرو شو. فاجتباه ربه، پس پسندیده کدلرا رب دد، فجعله من الصالحین، پس اگرزو دلرا الله پاک د نیکانونا. الله پاک زیاته اوچته مرتبه ولا ورکړه، دونه مرتبه الله ورکړه دا چې زمونږ پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وی، دا دې څوک نه وی چې زه د یونس ابن متا نه بهتر یم. یعنی پیغمبر علیه السلام وی ما مه یادوه چې د یونس ابن متا نه زه بهتر یم. دا بیا خبره چې رسول پیغمبر علیه السلام ته الله پاک خبر ورکړ چې د تمامو پیغمبرانو نه افضل. و دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام وی یونس ابن متا نه ما افضل مګڼه. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، پس خوخ کدل رب دد، فجعله
پس وی گرزو دلرا من الصالحین دا نیکان صالحاننا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ دا قرآن پاک وینا چې بده کافر ووریدله نو په غصه او په غضب کې براغلل او دا سے په تیز تیز نظر به قتل نیغ نیغ به قتل دا سے روان روانه قتل لکه چې په پیغمبر علیہ السلام روب دا اچي چې دې ځنه مخنه اخواشه او کله به په خلی باندې پیغمبر علیہ السلام ته بدره دی وی دا لیونی دی مجنون دی او دا یو خبرم قابل التفات نه ده توجه ته مکوي د دې خبرو مقصد دا چې پیغمبر علیہ السلام او یری او د صبر استقلال نه واړی او د دې میدان نه لری کی الله پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي ته په خپل ځای باندې ثابت قدم یا زړه متنګوا او دوی سره نرمي مکوا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا قریبا چې دا کافران لا یزلقونک تا اخوی بأبصارهم پخپل نظرونو چې دا نیغ نیغ د تګوري نو پدیر د مکه او د مدینه نه خوځي چې دې زنازه لما سمعوا الذکر چې کله دوی قرآن اوري ذکر نه مراد قرآن ويقولون انه لمجنون او دوی وای چې دا خو لیونی دی نو په دې ګډو وډو خبرو او په نیغ نیغ کتلو د خوځي د دې زنا لری کوي یو مطلب ادارے او دویم مطلب ادارے چې د عربو کې ډېر نظر باز خلکو تیز نظری چې چاته به او قتل نه پخپل بد نظر باندې پاغه باندې به بد اثر کو بیمارو به په بد نظر باندې به ناجوړه کو مړکو به او احادیث مبارکه کې راغلي دي العين حق دا بد نظر لګیدل حق دی او بد نظر اوخ کټوي ته رسي او انسان قبر ته رسي اوخ کټوي ته رسي چې بد نظر دی وته کنه مړ بشي حلال بشي کټوي ته رسي انسان قبر ته رسي وجنيه نو دا بد نظر اثر شتا نو په عربو کې یو ډیر مشهور نظر باز سړیو هغه چې وداسي اوخ ته وکتل نو سندم تکړه اوغو را پرې وته مړ بشو نو د مکی کافرانو د پیغمبر علیہ السلام سره د دشمنه په غرض باندې دغه سړی راوستو او پیغمبر علیہ السلام ته وګورو بد نظر په وکا چې موږ تخلاص شو نو دا سړی راغی او ډیر پوره کوشش وکړو پیغمبر علیہ السلام ته قتل کو پیغمبر علیہ السلام چې پوه شو چې دې ماته نظر کوي لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله او بس دغه سړی هغه نظر په پیغمبر علیہ السلام باندې اون لګید الله پاک حفاظت وکړ نو دا آیاتونه نازل شو چې دې خلکو په نظر باندې ته ختمولې خو الله بچ کړل حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وای که پچا بد نظر لګیدلی نو دا آیات دې او یو دم دې په واچي هغه بد نظر به ختم شي و ان یکاد الذین کفروا نو دا که پچا نظر لګیدلی دا آیات دې او یې په ځان دې دم واچي نو هغه بد نظر اثر به نه لاړ شي او که په بد نظر نه لګیدلی او امکان شته چې اوس د نظر شي نو مخکې دا آیات او یې په ځان دې دم واچي نو بیا به د نظر کیږي نه په بچو باندې دا دم اچوا ز نظر کېږي بنا و ان یکاد الذین کفروا
قریب ده چې هغه خلک چې کفر یې کړی دی لا یذلقونک بابصارهم تا اخوی په خپلو نظرونو باندې لما سمعوا الذکر چې کله دوی ووري قرآن ویقولون انه لمجنون وای کافران چې پیغمبر علیہ السلام لیونی دی او مجنون دی معاذ الله وما هو الا ذکر للعالمین ندی دا قرآن مگر ذکر و نصیحت للعالمین دا تمام مخلوقات دا پارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين